سلام جوړ بخیر. نن شنبه د سور یاغوایي میاشتې څلورم او د روان زیږدیز کال د اپریل میاشتې څلرویشتمه نیټه ده. خبري ساعت ته ښه راغلاست. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د روزګان والي محمد عمر شیرزاد وایي ولسمشر ورسره د زیاتو ستونزو د هواري ژمنه کړې. د امریکا پوځ وایي که اړتیا یې وه افغانستان کې هوایي بریدونو ته دوام ورکوو. ترکیه، پاکستان او افغانستان وایي طالبان دې بیرته د مذاکراتو میز ته راوګرځي. موحب یو ځل بیا ویلي طالبان سولې ته اراده نه لري ځکه له خبرو تښتي. او فرانسه کې یو کس د چاقو په ګزارونو یو پولیس افسر وژلی. بیا هم ښه راغلاست. خبري ساعت ته زه خان محمد سیال وړاندې کوم. د روزګان والي محمد عمر شیرزاد تېره ورځ ناوخته رسنیو سره د یوه مطبوعاتي کنفرانس پر مهال ویل چې افغان ولسمشر ورسره په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د یوه لوړپوړي دولتي پلاوي سره کندهار ولایت ته سفر کړی و، د جنوبي زون د دریو ولایتونو روزګان، زابل او کندهار له امنیتي مسؤلینو سره لیدنې ترسره کړې. د روزګان والي محمد عمر شیرزاد د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال رسنیو سره د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغان ولسمشر سره د وروستۍ لیدنې په اړه معلومات شریک کړل. د روزګان والي محمد عمر شیرزاد وویل کندهار کې د ولسمشر غني سره د لیدنې پر مهال د دې ولایت لپاره په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ ژمنې ترلاسه کړې دي. نوموړي وایي د مرکز ترینکوټ په ګډون په بېلابېلو ولسوالیو کې د اوبو د مهار اړوند د 40 پروژې پلي کېدل، د کندهار او روزګان د لویې لارې د رغولو چارې پیل کېدل او د امنیتي وضعیت په اړه د معلوماتو ورکولو ترڅنګ په یو شمېر برخو کې وړاندیزونه او غوښتنې هم ورسره شریکې کړي. جمهور رئیس څخه اول موږ مننه وکړه د اراجان بند د کندهار ترینکوټ د لویې لارې د رغېدو او همدا ډول د اوسني هغه ټیم چې د انجینرانو یو ټیم دی روزګان ولایت ته راغلی دی، د 40 پروژو د اوبو د چارو د تنظیم په برخه کې چک ډیمونه، سربندونه دا سروې کوي او په ډېر نږدې وخت کې انشاءالله هغه بیا د جمهور رئیس حضور ته ولاړ شي د پیشنهاد لپاره. نو دا هغه ټیم د راتګ په اړه هم د جمهور رئیس څخه مننه وکړه او د دې ترڅنګ ورته وویل چې هیله مو دا ده چې د دې پروژو چارې ډېر ژر پیل شي. موږ ته مکتوبونه راغلي دي ولې چارې تر اوسه په معمولي ډول نه دي پیل شوي. دا چارې باید پیل شي. د دې ترڅنګ مو په امنیتي موضوعاتو مکمل معلومات ورته ورکړل، خپل ترینکوټ او په شپږو ولسوالیو کې او د هغه ستونزې چې موږ په امنیتي برخې لرلې د عیاشۍ، البسې او همدا ډول د مهماتو په دې اړه مو هم مکمل معلومات دې غونډې ته وړاندې کړل. د بیارغونې په برخه کې مو څو مهم پیشنهادونه ښاغلي جمهور رئیس ته درلودل. اول پیشنهاد مو د سولري برېښنا و چې په روزګان کې موږ برېښنا نه لرو، نه اوي برېښنا د اوبو د لارې او نه هم د سولري برېښنا. نو د 50 څخه د 10 میګاواتو برېښنا غوښتنه مو د جلالت جمهور رئیس څخه وکړه. بله غوښتنه یا پیشنهاد مو د جمهور رئیس څخه د ګیزاب او دیراود ولسوالیو د بېځایه شوو خلکو دپاره چې هغه خلک چې په جمهور کې بېځایه شوي دي د هغوی دپاره باید نورې هم مرستې دوی راولېږي. د دې ترڅنګ تاسې هم په جریان کې چې ما په خپلو مجالسو کې او کابل ته د سفر په وخت باندې دوه مهم موضوعات چې ما لومړیتوبونه ورکړي دي. هغه یو د خویندو دپاره د کار زمینه برابرول، خصوصا هغه خویندې چې د دوی مړونه شهیدان شوي دي او د دې وطن په دفاع کې خپل سرونه قربان کړي دي او تاسې خبر یې دلته تعداد ډېر دی د هغو خویندو او د هغو کونډو. نو په دې اړه مې جمهور رئیس ته یو ځانګړی وړاندیز دا و چې په دې هکله د روزګان د
ولسونو او د روزګان د خلکو سره همکاري وکړي. او د دې تر څنګ د یتیمانو د روزنتون خبره چې موږ ته ډېر تعداد یتیمان چې د دې بالاخره آینده خرابېږي، نو په دې هکله که زموږ سره همکاري وکړي. بل وړاندیز مو د بشري مرستو تر څنګ چې ما ورته وویل چې موږ په دې خوشحاله چې موږ ته بشري مرستې راغلي دي او غریبو بیچاره خلکو ته یې ورکوو. ولې زما وړاندیز دا دی چې دغه بشري مرستې د کار په مقابل کې موږ ته داسې پروژې راکړي تر څو خلک مو په کار وګمارل شي، خلک مو کار وکړي. موږ د دې ډېر طرفدار نه یو چې د مفت شی ورکړو تر څو خلک مو لټه مختنه شي. دغه کومکونه چې موږ سره کوي د کار په مقابل کې ښه، نو دا په خپله جمهوریت دغه ډېر استقبال کوي، چې دا ډېر ښه نظر دی. محمد عمر شرزاد وایي افغان ولسمشر ډاډ ورکړ چې په راتلونکو ورځو کې به د یادو مشکلاتو د حل لپاره یو پلاوی روزګان ولایت ته د ارزونې په موخه ولېږي. او جمهور رئیس ډاکټر صاحب فضلي ته هدایت وکړي چې یو هیئت روزګان ته ولېږي، د دوی دغه کم پیشنهادونه چې موږ دوی ته لرل دا بررسي کړي، لکه کندهار کې څه موده مخکې چې کندهار ته داسې یو هیئت راغلی دا روزګان ته مو ولېږي. او د دې تر څنګ یې د عاجلو مرستو لپاره ډاکټر صاحب فضلي ته هدایت وکړي چې د 3 څخه تر 400 میلیونه افغانۍ دا تاسې کولی شي چې روزګان ولایت ته په مختلفو برخو کې ورکړي چې دوی اشد ضرورت لري، په کومو برخو کې چې دوی ضرورت لري او دوی وړاندیز دا پیسې دوی ته ورکړي. یو بله مهمه موضوع چې موږ جمهور رئیس ته پیشنهاد کړه هغه د پروژو د ځنډ او د کار د کیفیت خبره. موږ ورته وویل چې هغه پروژې چې په وزارتونو کې قرارداد شوي دي موږ په هغه کې ډېرې ستونزې لرو. یوه ستونزه دا ده چې شرکت پر 2 او 3 لاس باندې دا پروژې بیا تر روزګان ولایت کې ورکوي، خلک راځي او دا پروژې عملي کوي. او بل دلته چې کله یو ستونزه پېښه شي چې هغه ستونزه موږ بررسي کوو، کار بند شي، بیا زموږ د وزارت تر منځ میاشتې وخت نیسي چې هغه وزارت بیا د موضوع بېرته همغږي کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني کندهار ولایت ته د جنوبي زون د امنیتي وضعیت ارزونې لپاره سفر کړی و. عبدالمطلب ظفري، پیوستون رادیو ټلویزیون، ترینکوټ. پینټاګن وایي 250 الوتکې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر ساتي. امریکا وایي د خپلو سرتیرو د وتلو بهیر د ساتنې لپاره یې جنګي الوتکې د افغانستان شاوخوا ته لیږلي او د دې احتمال شته چې په افغانستان کې خپل ځواکونه هم ډیر کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند په تازه څرګندونو کې ویلي چې 250 ډول الوتکې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر ساتنه کوي او ترڅنګ به افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر هم ډیریږي څو د وتلو په بهیر کې د امریکایي ځواکونو امنیت تامین کړي. پینټاګن ویلي چې دمګړی د دوی لوی جنګي الوتکې د افغانستان شاوخوا ته رسېدلي. د پینټاګن ویان جان کربي ویلي دوی له افغانستانه د خپلو ځینو تجهیزاتو ایستل پیلوي، ځینې افغان پوځ ته سپاري او ځینې په افغانستان کې له منځه وړي. کربي دغه راز زیاته کړې چې د سرتیرو د ایستلو بهیر به په منظمه توګه مخ ته ځي او هڅه کیږي د هر ډول احتمالي خطر مخنیوی وشي. ایروشیا وایي د امریکایي ځواکونو حضور له وژلو او ویجاړیو پرته بل څه نه درلوده. ایروشیا په یوه مقاله کې ویلي افغانستان د امپراتوریو هدیره ده او امریکا بله هغه امپراتوري وه چې په افغانستان کې له ماتې سره مخ شوه. سرچینه وایي امریکا په دې نیت افغانستان ته راغلې وه چې دغه هیواد به جوړوي، د نشه یي توکو او ترهګرو ډلو پر وړاندې به مبارزه کوي، خو دا موخې نه دي ترلاسه شوي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. په مطلب کې راځي چې امریکا په افغانستان کې په تېرو 20 کلونو کې زرګونه افغانان وژلي، زرګونه کورونه ویجاړ شوي او خلک د امریکایي جګړو له لاسه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ترکیه، پاکستان او افغانستان وایي طالبان دې بیرته د مذاکراتو میز ته راوګرځي. پاکستان، ترکیه او افغانستان له طالبانو غوښتي چې مذاکراتو میز ته راوګرځي. د یادو دریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر یوې 3 اړخیزې غونډې وروسته په یوه خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي چې افغان جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمېدای شي او طالبانو ته پکار ده چې مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ویلي دوی هڅه کوي طالبان اوربند او تلپاتې سولې ته وهڅوي. دوی د استانبول کنفرانس کې ګډون وکړي او نړیوالو ته دې ثابته کړي چې سولې ته ژمن دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې د ترکیې د کنفرانس جوړولو ته هڅې روانې دي او ښایي تر اختر وروسته دغه کنفرانس جوړ سي. د امریکا پوځ وایي که اړتیا یې افغانستان کې هوایي بریدونو ته دوام ورکوو. ډیلی بیسټ خپرونې د امریکایي پوځي چارواکو له قوله ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته هم د اړتیا په صورت کې هوایي بریدونو ته دوام ورکوي. ډیلی بیسټ د مرکزي قمندانۍ د قمندان جنرال مکینزي له خولې ویلي چې امریکا افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو له نږدې څاري او که اړتیا یې وه نو د بې پیلوټ الوتکو په وسیله به خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. راپور کاږي امریکا ویلي چې دوی به د خپلو ځواکونو تر وتلو وروسته هم اجازه ورنکړي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو پر خوندي ځاله بدل سي. محب یو ځل بیا ویلي طالبان سولې ته اراده نه لري ځکه له خبرو تښتي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي چې طالبان باید په دې پوه سي چې د جګړې له لارې واک ته نسي رسېدی. نوموړي نن په کابل کې یوې ګډې خبري ناستې ته په خبرو کې د ترکیې کنفرانس ته په اشارې ویلي چې طالبان سولې ته اراده نه لري او نه غواړي افغانستان تلپاتې سولې ته ورسیږي ځکه خو په بیلو پلمو د جګړې دوام ته زمینه برابروي او له افغان دولت سره له مخامخ کېدو تښتي. محب ویلي د په وار ټینګار کړی چې د طالبانو سره د خبرو پر ځای باید ستونزه له پاکستان سره حل سي ځکه د ده په خبره طالبان لاسپوڅي دي او د پاکستان ډول ته څرخیږي. اسوسییټډ پریس وایي د CIN مشر تېره اونۍ په پټه کابل ته راغلی. اسوسییټډ پریس ویلي چې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر تېره اونۍ په پټه کابل ته راغلی دی. یا د اژانس د یوې باوري سرچینې له خولې ویلي چې ویل میز برینز په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدلي او د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته یې پر حالاتو ورسره خبرې کړي. سرچینې د یو پخواني لوړپوړي افغان چارواکي له قوله ویلي چې د CIA تر واک لاندې له 6 ځانګړو افغان کېتو څخه یې 2 د افغانستان ملي امنیت په واک کې ورکړل سوي. سرچینې دغه راز ویلي چې ویل میز برینز افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د ځواکونو له وتلو وروسته به هم په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته دوام ورکوي. امریکایي چارواکي وایي د تجهیزاتو ایستلو لپاره په چټکۍ کار روان دی. ملټري ټایمز ورځپاڼه وایي چې امریکا د خپلو پوځیانو د وتلو لپاره د تیارۍ په لړ کې له دغه هیواد څخه د تجهیزاتو پر ایستلو ګړندی کار پیل کړی. ورځپاڼه کاږي چې پوځ نه یوازې د خپلو وسلو او وسایلو په ایستلو د مۍ تر لومړۍ وړاندې کار پیل کړی. ورځپاڼه کاږي چې پوځ نه یوازې د خپلو وسلو او وسایلو په ایستلو د مۍ تر لومړۍ وړاندې کار پیل کړی بلکې له سیمهییزو قراردادیانو سره یې هم قراردادونه ډیر کړي څو د تجهیزاتو په ایستلو کې ورسره مرسته وکړي. بهرني خبرونه هم لرو تر لنډې دمې وروسته.
د جالبو معلوماتو خپرونه هره یکشنبه د ماښام 7 بجې او بیا ځلې تکرار یې چهارشنبې ماښام 7 بجې. د پیوستون رڼا ټولنیزه خپرونه څنګه کېدای شي چې ځوان په خپل ځان باندې باور ولري او په خپل ځان باندې باوري اوسي؟ نو په همدې خاطر په دغه امتحانو په دې شیانو کې واسطې او دغه مسایل شته. هغه پوه ځوانانو مونږ خپل په ځان باور د لاس ورکړي. د افغانان مخکې دود کلچر و عنعنات یو څه اوس دنیاوالو نوي پیغامونه راوړه. دوی ورسره په خوی و عادت ورسره نابلده دي. که چیرې تعلیم ونه کړي دا مختلف خلک ته وایي چې اویا کاله مخکې د کوم ژوند ته وړي یا د کوم مصیبتو سره مخ دي. په دغه ټولنیزه خپرونه کې موږ ستاسو سره په ټولنیزو ستونزو او ټولنیزو نزاکتونو بحث کوو. دغه ټولنیزه او معلوماتي خپرونه هره شنبه او چهارشنبه د ورځې 10 بجې او بیا ځلې تکرار یې ماښام 9 بجې. بیا هم ښه راغلاست. دا هم څو بهرني خبرونه. په تیرو 24 ساعتونو کې پاکستان کې کرونا وبا 150 نور کسان مړه کړي. راپورونه وایي چې په پاکستان کې د کرونا وبا د دوهمې څپې یو ځل بیا خلک اندېښمن کړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستان کې د کرونا وبا له امله 150 کسان مړه شوي او په همدې موده کې لږ تر لږه د کرونا وایرس 6000 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. پاکستاني حکومت د بندیزونو د عملي کولو لپاره تدابیر سخت کړي. چارواکي زیاتوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې هره ورځ په دغه هیواد کې په کرونا اخته تر 100 ډېر کسان خپل ژوند بایلي. بیا هم کرونا په ایران او هند کې د کرونا وبا تازه څپو ګواښونه ډېر کړي. د راپورونو له مخې په ایران کې هره ورځ تر 300 ډېر کسان د کرونا له امله مړه کېږي. د وروستیو معلوماتو له مخې تېره ورځ په دغه هیواد کې کرونا وبا 380 کسه مړه کړي. بهرنۍ رسنۍ بیا وایي چې ایراني حکومت د مړو شوو کسانو رښتینی شمېر پټوي او په یوه ورځ کې د کرونا له امله د مړو شوو شمېر تر 600 هم لوړ شوی دی. بلخوا په هند کې بیا تېره ورځ تر 350,000 ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوي. په هند کې ډېری روغتونونه د توکو او اکسیجن له کمښت سره مخ شوي دي. او وروستی خبر دا چې فرانسه کې یوه کس د چاقو په ګزارونو یو پولیس وژلی. فرانسه کې یو تن د چاقو په ګزارونو پولیس افسر وژلی. راپورونه وایي چې بریدګر چاقو په لاس د الله اکبر او مرګ پر فرانسې نارې وهلې. راپور کې د فرانسې د پولیسو له خولې ویل شوي چې دا پیښه د پاریس ښار جنوب لویدیځ لور ته شوې. پولیسو ویلي چې 14 کلن بریدګر د تونس هیواد اوسیدونکی و چې په فرانسه کې اوسېدی خو کومه جرمني سابقه یې نه درلوده. فرانسه کې وروسته تر هغه ورته پیښې ډېرې شوې چې د چارلي ایډو په نامه یوې مجلې په وار د اسلام د ستر پیغمبر کارټونونه خپاره کړل. د اسلام د ستر پیغمبر کاریکاتورونه خپاره کړل. درنو لیدونکو د هوا حالاتو د لیدو لپاره زموږ ملتیا وکړئ. د پیوستون راډیو ټلویزیون لیدونکو او اوریدونکو د هوا حالات ته زه فیصل هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. کابل اسمانشین د تودوخې لوړه درجه 27.11. ننګرهار اسمانشین د تودوخې لوړه درجه 40.11. بلخ اسمانشین د تودوخې لوړه درجه 2.19. هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 2.14. کندهار اسمانشین د تودوخې لوړه درجه 4.14. روزګان اسمانشین د تودوخې لوړه درجه 2.15. زابل اسمانشین د تودوخې لوړه درجه 28.11. او په هلمند ولایت کې به هم سبا اسمانشین وي د تودوخې لوړه درجه 30.13. د پیوستون راډیو ټلویزیون لیدونکو او اوریدونکو دا د هوا حالات چې سانتیګریډ په درجه اټکل شوي وو. له عملتیا مو مننه.
درنو لیدونکو او اوریدونکو د نن لپاره مو خبري ساعت همدومره و د اورېدو در څخه مننه کوو هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ تر بیا ښه چا